بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د پاک الله په نوم چې بخښونکی او مهربان دی. د ټولو نه مخکې زه د ګان د اړخه ټول افغان ولس ته د مینې نه ډک سلامونه، پاکې هیلې او نیکې پیرزونې وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانیې موضوع ده پاکستان چېرته روان دی. پاکستان نن سبا د مختلفو ډیرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دی چې هغې پاکستان د قبر په غاړه باندې ودرولی دی. پاکستان د دنیا 130 میلیارده ډالره قرضدار دی چې په هغه قرض کې په راتلونکي 3 کاله کې د سکیجول مطابق 1.5 میلیارده ډالره پاکستان له بهر دنیا ته ورکول دي. خو د پاکستان سره د پیسې درک نه لګي. د پاکستان ډسکاونټ ریټ 2% دی او په دې کې په پاکستان کې هیڅ کاروبار ممکن نه دی. د بینکونو نه چې کوم قرض د پاکستان حکومت اخلي د هغې 85% په قرضونو کې ځي، نو عام ولس ته د پانګوالۍ دپاره هیڅ نه پاتې کېږي. بل اړخ ته چې عام ولس په بینکونو کې کومې پیسې جمع کوي، نو د هغې 85% د پاکستان حکومت د بینکونو نه اخلي. انفلیشن د 30% نه زیات دی چې په بجلی باندې کومه سبسډي ورکړل کېږي، نو هغه د 30 میلیارډو روپو ته رسېدلې ده. د حکومت چې کومې ادارې دي، نو په هغې باندې خرچه د 0 میلیارده روپو نه زیاته شوې ده. پنشن 600 میلیارده روپو ته رسېدلې دي. 50 میلیونه ماشومان سکولونو ته نه ځي چې دا د یو هیواد راتلونکي یعنې مستقبل دی، او پاکستان دا کار قصدن کوي چې دا ماشومان بیا په مدرسو کې تربیه کړي او دهشتګرد ترېنه جوړ کړي او بیا په پاکستان او په ګاونډي هیوادونو کې د جنایتکارو لپاره استعمالوي. د پاکستان آبادي ډیره په توندۍ سره مخ په وړاندې روانه ده. په تیرو 20 کلونو کې د پاکستان آبادي 50% زیاته شوې ده. د 14 کروڑو نه تر 40 کروڑو پورې رسېدلې ده چې په دې ډول د پاکستان د آبادۍ زیاتوالی د پاکستان د تباهۍ لپاره اټم بم دی. خو اخر مخکې به څه کېږي؟ د دې لپاره 3 سیناریو دي. اولنی، یا خو به پاکستان سټیټسکو برقرار ساتي، لکه حالات چې څنګه روان دي همدغه سانتي دي وي، چې په هغې کې سوالګر کېدل او IMF ته منتونه کول دي. د قرضونو د قسطونو ورکولو لپاره د یوې مالي ادارې نه پیسې قرض کول او بل یې ورکول دي، چې په دې طریقه به دوی وخله دیکا ورکوي. بل اړخ ته د ټولو ګاونډي هیوادونو سره د پاکستان فوج اړیکې ډېرې خرابې دي. په هیواد کې د الیکشن درک نه لګي. کنټرول ډیموکراسي ده. هم هغه زاړه غله چې چا وطن په پیړو پیړو لوټل دي په مختلفو شکلونو کې بیا بیا په قدرت کې راځي، او چې د پیسو ضرورت وي نو کله په یو هیواد، کله په بل هیواد، او کله د دنیا مالیاتي ادارو پسې کچکول په لاس منډې وخي چې پیسې ورته ورکړي. خو د بده مرغه څه بهرني هیوادونه او بین المللي مالیاتي ادارې دا نه غواړي چې د 240 میلیونو یو اټمي هیواد دی دیوالیه شي، او پاکستان لګیا دی دا کارت استعمالوي. دویمه سیناریو دا ده چې میډ ټرم سټریټیجي. اول خو خبره دا ده چې پاکستان 130 میلیارده ډالره قرض نشي ورکولی، او خپله په پاکستان کې بینکونه به تر کومه حده پورې دوی لا پیسې ورکوي. مطلب دا چې بینکونه هم د دیوالیه کېدو اړخ ته روان دي. درېمه سیناریو دا ده چې د پاکستان کومه ټولنه ده، نو هغه په عامو حالاتو کې ژوند تېرولو کې بلده نه ده. پاکستان د تل لپاره پردي جنګونه خپل کور ته راوړلي دي او د هغې په بدل کې پیسې اخیستې دي. نو ځکه په پاکستان کې کله سیول ډیموکراټیک ډیکټیټرشپ وي، یا مارشل لا او یا نیمه مارشل لا وي. نو دغه وجه ده چې د ولس نه لاره خطا ده او د پاکستان ورانېدو ته سترګې په لاره دي. نو اوس خبره داسې ده چې د پاکستان دا 3 منحوسې ادارې، فوج، سیول ملټري اسټابلیشمنټ او جوډیشري، دا غواړي چې بس خبره څنګه روانه ده نو هم داسې دی وي چې د څومره وخته پورې هم کېدی شي. که ولس د هر څومره ستونزو سره مخامخ دي، خو چې هر څه د دې 3 منحوس ادارو په لاس کې وي، لکه څنګه چې دا 15 کاله د دوی په لاس کې وو. د پاکستان د ټولو نه لویه مسله دا ده چې پاکستانیانو سره بالکل دا احساس نشته چې د پاکستان د 3 منحوسو ادارو پاکستان څنګه تباه کړی دی، او نه پاکستانیان د دې په غم کې دي. اوس به راشو یو څو تاریخي حقیقتونو ته. هر کله چې د اسلام په نوم پاکستان په کال 1929 کې منځته راغی، نو هغې هیڅ نتیجه ورنکړه. د
د پاکستان د جوړېدلو دا تجربه ناکامه شوه. 40 کاله لا تېر شوي نه چې د نیمې نه زیات پاکستان نه بنګلادیش جوړ شو، او اصلي پاکستان خو بنگلادیش وو چې هغوی پاکستان جوړ کړی وو. نه پښتنو، نه بلوچو، نه سندیانو او نه پنجابیانو پاکستان غوښتو. پنجابیانو خو به د انګریزانو بوټان پالش کول. د پاکستان پنجابیانو په تاریخ کې چېرته هم څه ګټه نه ده کړې. دا خو ډېر زیات بې غیرته خلک دي. او چې کوم بنګالیان په کال 1901 کې د پاکستان نه جدا شوي دي، نو هغوی د پاکستان نه هر لحاظ سره ډېر زیات مخکې روان دي. که پاکستانیان نه غواړي چې د پاکستان د جوړېدو ته تجربه دې ناکام شي، خو د پاکستان د جوړېدو تجربه لګیا ده ناکام کیږي. اوس باقي هیڅ پاتې نه دي. د گیم از اوور، لوبه ختمه ده. د پاکستان پخوانی صدر اسکندر مرزا په خپله د جون قصه کې په صفحه نمبر 183 او 184 کې لیکلي دي چې محمد علي جناح خپل یو نږدې ملګري ته ویلي و چې زما دا خیال و چې انګریزان به کم از کم نور 50 کاله په دې سیمه کې پاتې کیږي. نو پاکستان د جناح د توقع نه ډېر مخکې منځته راغی. نو په دې وجه جناح د هندوستان د مسلمانانو لپاره هیڅ سیاسي او اقتصادي پلان نه درلود، او نه جناح په جون کې په دې باندې څه آرټیکل لیکلی دی. بل اسکندر مرزا لیکي ما غوښتل چې د ډیموکراسۍ په ذریعه پاکستان مخ په وړاندې بوځم، خو په هغې کې زه کامیاب نه شوم او ما د پاکستان فوج ته لاس ورکړ. دا خبره هغه په کال 1959 کې کړې وه، او په کال 1901 کې پاکستان د فوج د لاسه په 2 برخو کې وویشل شو. خو اوس په کال 2023 کې پاکستان هم د هغې حالاتو سره مخامخ دی. 1 انچ فرق پکې هم نه دی راغلی. نو دا ځل به پاکستان په 4 برخو کې ویشل کېږي انشاءالله. د پاکستان پخوانی ډیپلومات شمشاد احمد چې 40 کاله د پاکستان بهرني چارو کې یو ډېر پیاوړی چارواکي پاتې شوی دی، هغه وایي چې په کال 1940 کې ما پاکستان جوړېدل په خپلو سترګو لیدلی دی. بیا مې په کال 1901 کې په خپلو سترګو په 2 برخو کې ټوټې کېدل لیدلی دی، او اوس یې ګورم چې پاکستان به بیا په برخو کې ویشل کېږي. پښتونخوا به افغانستان سره ځي، بلوچستان به یا افغانستان سره ځي او یا به یو آزاد مملکت وي، او سند او پنجاب به د هندوستان سره ځي. بل اړخ ته تاریخي طور پاکستان د تل لپاره خپل ګاونډي هیوادونو کې ډېرې غلطې لاسوهنې او جنایتکارۍ کړي دي. په دې وجه پاکستان نه صرف خپل ځان تباه کړو، بلکې ګاونډیان او په ځانګړې توګه افغانستان یې راله تباه او برباد کړو. خو اوس د پاکستان نمبر دی چې د تاریخ کیسه به جوړیږي انشاءالله. او دا به ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره وي چې دا مردار وطن پاکستان د دنیا د نقشې نه ورک شي، چې د دنیا او په ځانګړې توګه جنوبي ایشیا به د پاکستان د نشتون په وجه د امن، سکون او خوشحالۍ یوه ډېره ګټوره سیمه وګرځي. چین د پاکستان سپلایر دی، او امریکا او یورپین یونین د پاکستان بایرز دي. خو د دنیا د نوي حالاتو مطابق اوس امریکا او یورپ ته نور د پاکستان ضرورت پاتې نه شو. بل اړخ ته سی پیک یوه داسې پروژه ده چې د دې پروژې په وجه ټوله ګټه پنجاب ته تللې ده، او د سی پیک ټول تړونونه پنجابیانو کړي دي، او هغه صرف د پنجاب په ګټه تمامیږي. نو په دې وجه د سی پیک د پروژې ټولې خبرې پټې ساتلې شوي دي، ځکه چې په دې پروژه کې د پښتنو، بلوچو او د سندیانو لپاره هیڅ نشته. بل اړخ ته د پاکستان مالیاتي بیلونه یوازې په قومي اسمبلۍ کې پاس کیږي، هغه سنټ ته نه دي، او په قومي اسمبلۍ کې 55% سیټونه د پنجاب دي. نو هر هغه بل په قومي اسمبلۍ کې پاس کیږي چې کوم د پنجاب په ګټه تمامیږي. نو بیا اخر د سنټ ضرورت څه پاتې شو؟ د کال 1902 نه پس پاکستان نشته. د پاکستان 4 کړکۍ په مستقل طور بندي شوي دي. یوه اقتصادي کړکۍ، دویمه د امنیت کړکۍ، دریمه سیاسي کړکۍ، او 4مه قانوني کړکۍ. د پاکستان اقتصادي حالت یو ډېر خطرناک صورتحال سره مخامخ دی. د پاکستان هر یو دولت او یا فاینانس منسټر په دې هڅه کوي چې څنګه نور قرضونه واخلي چې د تیر شوي قرضونو قسطونه پرې ادا کړي. دا د پاکستان د اقتصاد اخرنۍ سهاره ده، نوره هیڅ سرچینه نشته. په ملک کې د صحت، د کارخانو د جوړولو او د تعلیم لپاره پیسې بالکل نشته. پاکستان اقتصادي طور په خپلو خپو د ودرېدلو سوال نه پیدا کیږي، او هر کال چې کوم بجټ پاس کیږي هغه د ولس د دوکه کولو لپاره صرف قصې دي چې د کومو پروژو لپاره په بجټ کې پیسې منظوریږي، نو هغه پیسې د سره شتون نه لري. نو پروژې به څنګه مخ په وړاندې باندې لاړې شي؟ نن سبا په پاکستان کې هر یو پروجیکټ خرڅیږي. د پاکستان بانکینګ سېکټر 80% د بهرني هیوادونو په لاس کې دی. په ټیلیکام باندې 100% بهرني هیوادونه ناست دي.
د کراچۍ د بندرګاه ټرمینل لګیا دی بهرني هیواد ته په حواله کیږي. سعودي عرب د دریو لویو ایرپورټس معاینه کړې ده چې د ایرپورټس کنټرول به هغوی ته ورکړل کیږي او نورې چې د پاکستان کومې شتمنۍ خرڅېږي نو هغه به تاسو ډېر زر ووینئ. ډېر زر به پاکستانیان د چینیانو، سعودیانو او اماراتو نوکران شي او هغوی به په اصل کې د پاکستان مالکان وي. د کال 1993 نه واخله 14 کاله د پاکستان د سټیټ بینک گورنرز د بهر نه راغلي وو چې هغه د بین المللي ادارو کارکونکي وو. هغوی په پاکستان کې د 10 کالو نه زیات نه پاتې شوي. د پاکستان ټولنه په دوه برخو کې ویشل شوې ده، مالدار خلک او غریبانان خلک. خو مالدار خلک ډېر زیات کم دي. نو په دې وجه د پاکستان ځمکه یو انقلابي بدلون ته تیاره ده. پاکستان د تل دپاره د نورو هیوادونو په ځانګړې توګه د افغانستان د بدبختو ذمہوار دی او بیا هغه بدبختۍ پاکستان په دنیا خرڅ کړي دي او د هغوی نه پیسې اخیستې دي. نو اوس په دې مخکې ورځو کې یوې غونډې ته د پاکستان د سنټرل بورډ اف ریونیو CBR پخواني مشر شبرزیدي خلکو ته وایي چې موږ مسلمانان یو، راځئ چې خدای پاک ته سوال وکړو چې د چین او امریکې په منځ کې جنګ ونښلي، نو په دې جنګ کې به موږ ته څه پیسې میلو شي. ګنې نوره خو هېڅ چاره پاتې نه ده. دا اوس د پاکستان اقتصادي حال دی. نو اقتصادي کړکۍ خو بالکل بنده ده. اوس به راشو امنیتي کړکۍ ته. بین المللي جیو سټریټیجیک سیناریو بالکل بدله شوې ده. د پاکستان د 15 کاله تاریخ کې 80 کاله به پاکستان د امریکې او د شوروي اتحاد په منځ کې د سوړ جنګ په دوران کې د امریکې نه پیسې اخیستې چې د هغې په وجه به پاکستان د امریکې لپاره هر یو ګنده او غلیظ کار کولو. چې کله به پاکستان ته ډالر په شنه لفافه کې راتلې نو پاکستان به مسلمان شو، او چې کله به ډالر په اودي لفافه کې راتلې نو بیا به پاکستان لیبرل شو. خو اوس په دې سیمه کې نه کمیونیزم شته او نه شوروي اتحاد شته. اوس د امریکې هلې ځلې د چین خلاف دي. نو په دې وجه دا یو ډېر لوی جیو سټریټیجیک ارکیټیکچرل بدلون دی. نو په دې وجه اوس امریکې ته د پاکستان ضرورت پاتې نه شو، بلکې چین سره د مقابلې لپاره اوس هندوستان د امریکې سټریټیجیک ملګری دی. نو دلته به اوس د پاکستان فوج، سیول ملیټري اسټابلیشمنټ او عدلیه بیا ګنده او غلیظ دنده مخ په وړاندې باندې بوځي. پاکستان لګیا دی د دنیا په هر فورم باندې دا خبر کوي چې د تورستانو جالې په افغانستان کې دي، چې بیا کله په یوه بهانه او کله په بله بهانه په افغانستان کې لاسوهنې ته لاره هواره کړي. خو دا ځل به پاکستان دا کار د چین لپاره کوي. پاکستان به چین ته وایي چې موږ به په افغانستان کې ستاسو د پانګوالۍ ساتنه کوو او د چین نه به پیسې او نور کومکونه ترلاسه کوي او افغانستان به هم د ځان سره په سیپۍ کې راولړي او وروسته به وایي چې د افغانستان نه به په مرکزي اسیا کې لاسوهنه نه کیږي او زموږ سره کومک وکړي. خو که چېرته دا ځل پاکستان دا جواري بیا وکړه لکه څنګه چې په افغانستان کې د 43 کاله کړې ده، نو افغان ولس او افغان دولت به دې ته بالکل تیار نشي او مقاومت به خامخا کوي. د برتانوي استعمار د خېټې نه پاکستان د یو ناجایزه اولاد په شکل کې راوخوتو، خو اوس پاکستان د آرمي د کنټرولمنټ کالونیالیزم د لاندې راغلی دی. په هر څه د پاکستان د فوج په مستقیم ډول یا غیر مستقیم ډول قبضه ده. پاکستان کې هر ورځ په پښتونخوا، بلوچستان او قبایلي علاقو کې د امنیت کسان له منځه نه ځي. د ټول پاکستان امنیت د خطر سره مخامخ دی، لہذا امنیتي کړکۍ هم بالکل بند شوې ده. اوس به راشو درېیمې سیاسي کړکۍ ته. د کله نه چې پاکستان جوړ شوی دی، د پاکستان فوج، سیول ملیټري اسټابلیشمنټ او عدلیې دا درې منحوسې ادارې ځان د پاکستان اصلي وارثان ګڼي. نو ځکه 15 کاله په پاکستان کې مارشل یعنی فوجي حکومت و چې د هغې په شا سیول ملیټري اسټابلیشمنټ او جوډیشري ولاړه وه، او چې کله به چېرته سیول حکومت هم راغی نو په هغې به په غیر مستقیم ډول د دې درې منحوسو ادارو قبضه وه. او چې کوم یو سیول حکومت د پاکستان د دې درې منحوسو ادارو لږ خلاف شي نو بیا به هغه یا د ذوالفقار علي بوټو په شانتې مړ کېږي او یا به د عمران خان په شان کې په جیل کې پروت وي. د پاکستان د ډیموکراسۍ نه د شرم ډیموکراسي جوړه شوې ده. د پاکستان دا درې منحوسې ادارې پنجابي فوج، سیول ملیټري اسټابلیشمنټ او عدلیه د پاکستان رانولو ته تیار وو، خو بنګالیانو ته خپل جمهوري حق ورکولو ته تیار نه وو. دې درې منحوسو ادارو د ډاکټر خان صاحب نه د 1 یونټ کار واخیستو، بیا یې مړ کړو. د ذوالفقار علي بوټو په ذریعه ځان د مشرقي پاکستان نه خلاص کړو او بیا یې مړ کړو. او دا اوس اخر په پاکستان کې دا سیاسي کومه لوبه روانه ده، لہذا سیاسي کړکۍ هم بنده ده. څلورمه کړکۍ قانوني کړکۍ ده. پاکستان کې د قانون درک نه لګي. د پاکستان عدالتونه
حتی سپریم کورټ فیصله وکړي خو د پاکستان فوج او سیول ملټری اسټابلیشمنت د عدالتونو هغه فیصلې د خپل دلاندې کړي نو قانوني کړکۍ هم په پاکستان کې بند ده. اوس یوازینۍ کړکۍ چې کومه پاتې ده نو هغه جغرافیایي کړکۍ ده چې د پاکستان جغرافیه له منځه لاړ شي او پاکستان تجزیه شي او پاکستان د تاریخ برخه جوړ شي. ګران وطنوالو، اوس په لوی لاس سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي او تل دې وي د اباسین نواله تر دامه پورې زمونږ د پلار نیکه ګران خوږ او ګلالي وطن لوی افغانستان. د ازادۍ په هیله، مشال خان ټکر.